بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د حافظې د قوت لپاره څه شی ښه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د انسان حافظه کمزوره کیږي، کله بسبب کله بدون سبب. د سبب چې وي هغه دا چې د یو چا مشکلات ډیر سي، مسؤلیتونه یې ډیر سي، یا دا چې سخت په غمونو مشکلاتو کې واقع سي، یا سخت ناروغه سي، یا یو ضربه وویني. دغه وخت چې حافظه خراب سي، د دغه حافظې دپاره علاج یوازې طبي اړخ دی، یعنې دا چې د ډاکټرانو سره او یا د دغه مسلک د ماهرینو سره مشوره کول پکار دی. اگر چې په قرآن کې شفا ستا ځینې آیاتونه فایده ورته کوي، او که بدون سبب هیڅ مشکل نه ورته پیش، حافظه یې ضعیفه وه، نو د دې لپاره یو آیات کریمه علماو تجربه کړی دی چې څوک یې ډیر وایي، دغه آیات کریمه په برکت به الله تبارک وتعالی د حافظه قوي کړي، او تقوا هم غټ اثر لري. هغه آیات کریمه د سورة انبیاء 9 آیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الانبیاء 9 نمبر آیت. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.